د کابل د طبي علومو پوهنتون اړوند د علي آباد په تدریسي روغتون کې د لومړي ځل لپاره د فیزیوتراپي څانګه جوړه او نن د لیندې په 9 پرانیستل شوه. د فیزیوتراپي څانګې په پرانیز غونډه کې د کابل طبي علومو پوهنتون علمي مرستیال پوهاند ډاکټر نجیب الله امرخیل وویل دغه څانګه د 3 میاشتو په موده کې د 2.5 میلیونه افغانیو په لګښت جوړه شوې او پیسې د لوړ زده کړو وزارت له بودیجې څخه ورکړل شوې دي. مرکز فیزیوتراپی علی آباد با مقدار 2.5 میلیون افغانی مصرف شده که تجهیزاتش تعمیرش بدون تعمیر، البته تعمیری که دوباره احیا شده، تعمیر سابقه بوده دوباره احیا شده، در 400 متر مربع زمین است و مقدار پولش براتون گفتم که 2.5 میلیون افغانی است. یا قسمتی از این سامانالاتش انجمن فیزیوتراپی داده و بخش دیگهش از بودجه وزارت تحصیلات عالی که مربوط شفاخانه علی آباد و پوهنتون طبی میشه از او مصرف شده. د کابل طبي علومو پوهنتون مشر پوهانیار ډاکټر فضل الرحمن رحماني هم وویل دا چې د برخې ته جدي اړتیا ده نو د کابل طبي علومو پوهنتون کې هم د فیزیوتراپي څانګه جوړه شوه. هغه زیاته کړه په دغه مرکز کې د محصلینو د روزنې ترڅنګ ناروغانو ته هم د فیزیوتراپي خدمتونه وړاندې کیږي. نوموړي له نړیوالو بنسټونو غوښتنه وکړه چې د تیر په څیر له دغې برخې سره مرستې وکړي او دغه راز یادونه وکړه چې سږکال د فیزیوتراپي برخې کې د مسلکي زده کړو لپاره د کانکور ازموینې له لارې نوي محصلین هم جذب شوي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې هغه فیزیوتراپیستان چې اوس عملاً په کار لګیا دي ولې خپل زده کړې نیمګړې پاتې دي، نن مو دلته د لیسانس برنامه شروع کړه. غوښتنه مو له همدغو ټولو نړیوالو او داخلي مؤسساتو نه دا ده چې له موږ سره د دغې برنامې د بریجینګ پروګرام په اعاده کولو د هغوی په احیا کولو کې مرسته وکړي. د کابل علي آباد تدریسي روغتون مشر ډاکټر عبدالمطلب شینواري وویل په کلینیکي او علمي برخو کې به لا ډېرې هڅې وکړي څو دغه پروګرام پراخ شي. نوموړي د دغه روغتون اړوند د بیړني جراحي، راډیولوژي، عقلي او عصبي او سرطان څانګو د لا پیاوړتیا په موخه له نړیوالو د لاس زیاتو مرستو غوښتنه هم وکړله. موږ په علمي او کلینیکي برخه کې د فیزیوتراپي پرانیسته کوو، مګر زموږ هڅې پای ته نه دي رسیدلي. موږ کوښښ کوو چې دې پروګرام ته وسعت ورکړو، که هغه په کلینیکي برخه کې ده او که هغه په علمي برخه کې ده. نو بناءً موږ د یو څه ستونزو سره به مخامخ کیږو. نو په دې برخه کې د نړیوالو مؤسساتو د کابل طبي علومو پوهنتون او همدارنګه د لوړ زده کړو وزارت څخه هیلهمند یم چې په دې برخه کې لا هم راسره خپلې مرستې وکړي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د فیزیوتراپي مسلک په 1982 کال کې پیل شو او هغه مهال محدودو کسانو چې بهرنیانو لنډمهالې روزنې ورکولې فعالیت کوو. وروسته په 1983 کال کې د افغانستان روغتیا وزارت د IAM په نوم یوې مرستندوی ادارې په همکارۍ په روغتیایي انسټیټیوټونو کې دغه مسلک تدریس پیل کړ. د کابل علي آباد تدریسي روغتون کې د فیزیوتراپي څانګې پرانیسته په داسې حال کې ده چې د مسؤلینو په وینا مخکې په دې روغتون کې دغه مرکز شتون نه درلود او ناروغان له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو. چارواکي وایي چې افغانستان لا هم روغتیایي برخه کې د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري او په نړیوالو سازمانونو یې غږ وکړ چې افغانستان ته د خپلې مرستې دوامداره وساتي. نورالله ځاځی، پژواک خبري اژانس، د کابل علي آباد تدریسي روغتون د فیزیوتراپي څانګه. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره